أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. دا سورة النساء دا او پکې اکثر احکام د یتیمانو متعلق، د وړو ماشومانو متعلق، د زنانو متعلق ذکر دی. دا د میراث یو حق ده چې اسلام زنانو ته او وړو ماشومانو ته هم پکې ورکړی ده. د جاهلیت د زمانه داسې دستور او عادت و چې کله به څوک مړ شو نو بیا میراث به د هغه چا و چې چا به جګړه کولای شو، څوک به هغه منډه کولای شو، ماشومان به هم تر نه خلاص و، زنانه به هم تر نه خلاص وي، دوی ته به په دې مال کې حق نه حاصلېده. حتی ځینې اموال داسې و چې لکه د یو انسان توره ده، توره یو سړی مړ شه توره دا به هغه چاته ورکول کېدله چې هغه تورزنې توره مستعملولی شي. آس دا به هغه چاته ورکول کېده چې هغه په آس باندې سورلي کولی شي او مقابله د دښمن کولی شي. زغرې د انسان د حفاظت جامې وي، د جنگ په وخت کې دا به هغه چاته ورکولی شوی چې هغه به جنگ کولی شه. نو الله تعالی دا رسم او دغه رواج دا باطل او میراث د اقربینو د خپلوانو حق وګرځیده. څوک چې مړ شي د هغه خپلوانی اول ذویل فروز هغه کسان چې مړي ته ډیر اقربین دي، ډیر نږدې دي او قرآن کریم کې حصے بیان شوي دي، هغو ته به ورکولی شي. دویم بیا عصبات، هغه چې په دویمه مرتبه کې مړي ته نږدې دي. عصبات هم بیا دوه قسمه دي، یو عصبات نسبی په نسب کې ورته نږدې دي، دویم عصبات سببی هغه د زواج او د نکاح د وجې نه ورته مړي ته نزدېکت او قرب حاصل ده. د ښځې میړه ده او د میړه هغه ښځه ده. دا هغه عصبات سببی ورته ویلی شي. نکاح یو سبب ده، د دې سبب د وجې نه دوی مابین کې قرب او نږدېوالی قرابت حاصل شوی ده. دا یو حق ده چې د اسلام نه مخکې نورو ادیانو او د جاهلیت په زمانه کې نه به زنانو ته ورکول کېده، وای دا جنگ نشي کولی، او نه به ماشومانو ته ورکول کېده، وای دام د جنگ لیاقت او وړتیا نه لري.
نوای للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون د نارینه ولپاره حصه ده مما د اغو اموالونه ترک الوالدان چې مور و پلار پریخي دي والاقربون او خپلوانو پریخي. علما وایي د قران کریم په دې آیت کې چې اقربون دا ذکر شوی د نږدې کسانو پریخي دي. علت د میراث، علت د وراثت قرب د نږدې والی ده، احتیاج نه ده، مظلومیت نه ده، صغر وړوکتوب نه ده، د مال د ګټلو نه توان نه ده، بلکې قرابت ده، صرف قرابت ده، نږدې والی ده. وللنساء نصیب زنانه ولپاره حصه ده مما له هغه څه نه ترک الوالدان چې مور و پلار یې پریښي دي والاقربون یا خپلوانو پریښي دي، نږدې خپلوانو. اقرب نږدې خپلوان ته ویلی شي. مما قل منه او کثره له هغه څه نه قل چې نږدې لږ وي مال او کثره یا ډېر وي. نصیبا مفروضا حصه معینه ده د الله له جانب نه چې کومه حصه معینه شوي وي دې ته نصیب مفروض ویلی شي، فرض کړی شوی، معینه شوی، دې کې تغییر نشته. دا هغه رواج باندې رد شه مما قل منه او کثره چې اسلحه، وسایل، اسونه، ضد زري جامې دا به هغه چاته ورکول کېدلی چې هغه جنگ کولی شي، دا به ترنه مستثنا وي، دا د سړي مال نه ګڼل کېده. اوس ټول د مړي مال ده، ټول به هغه دا زده کوي. مخکې نه یوه قاعده هغه دا ده چې کله انسان مړ شي د ده تر حقوقو پورې، د ده تر ماله پورې 4 حقونه متعلق کېږي. 4 حقونه. یو حق اول تکفین و تجهیز ده. اگر که د دې سړي دومره مالی چې صرف کفن ورته پې اخیستلی شي او قبر ورته پې ویستلی شي، د غسل پې ورته ورکولی شي، هغه اوبه پې ګرمولی شي ورته، که دونه مال یې ټول ختم شه ورثه ورته څه پاتې نه شي. دا نور حقونه بیا معطل دي. اولنی حق ټولو کې مقدم حق هغه د تکفین او تجهیز ده. دویم حق د دې نه وروسته دیون دي. دیون قرض یي، که الهي قرضونه یي، زکات یې نه یي ورکړی، الهي قرض پې پاتې ده. که د بندگانو قرض یي، د چا نه یې پور اخیستی یي، هغه یې بیا نه یي ورکړی. دا دویمه مرحله کې ده، دویم حق ده. دا متعلق ده د انسان تر مرګ نه وروسته مال پورې متعلق ده. دیون دي، دیون قرضونه دي. قرض اگر که را بشي قرآن کریم کې دلته دریم ځای کې ذکر شوی ده، خو احادیثو بیا د دې تشریح کړی ده چې نه، دویم حق په اسلام کې هغه د مړي ده. دا که حق الله وي که حق العبد وي، دواړه حقوق علی السویه دي، دواړه به مخکې د دې پیسو نه ادا کولی شي، له دې مال نه به ادا کولی شي. دریم حق هغه د وصیت ده. یو انسان په خپل مال کې وصیت کولی شي، خدا تر درېیمې حصې د مال پورې منحصر ده. درېیمې حصې د مال پورې وصیت کولی شي، له دې نه اضافه وصیت اب نه نافذېږي، جائز نه ده، هغه ناروا ده. درېیمه حصه د مال مثلا 3000 روپۍ دا سړي نه پاتې دي، 1000 روپۍ وصیت کولی شي. دا 2000 د ورثو حق ده. له دیونو نه وروسته، تکفین و تجهیز نه وروسته 3000 روپۍ پاتې شوې. 3000 روپۍ کې 1000 روپۍ وصیت کولی شي، 2000 کې وصیت نشي کولی. دا ناروا وصیت ده، دا ناجایز وصیت ده. نو دغه کې بیا وصیت نشي کولی. نو دریم حق هغه د وصیت ده. دریم. څلورم حق بیا د ورثو ده. دا میراث خواره چانه چې قریبان یې پاتې، قریبانو حق ده. دغه څلورم حق ده. دا دلته قرآن کریم کې ذکر کیږي. للرجال با مردا نصیب حصه است مما ترک الوالدان
ازان اموالی که مانده باشه والدان، از والدان از پدر و مادر مانده باشه، والاقربون از خویشاوندان قریب مانده باشه، وللنساء برای زنان، برای اوناس نصیب حساس مما ترک الوالدان از آن اموالی که مانده باشه از پدر و مادر، والاقربون از خویشاوندان قریب، مما قل از تمام اموال قل کم باشه، منه او کثره یا زیاد باشه. این تو نیستن که بعض اموال خاص به کسانی بمانه و حصه کسانی شوه که او جنگ کده بتانه یا دیگه خصوصیت داشته باشه. تمام اموال ای به وراثت میمانه. نصیبا مفروضا ای یک حصه استن که از جانب خداوند متعال معین و مقرر شده است. و اذا حضر القسمت اولو القربى والیتاما والمساکین، کله چې حاضر شي قسمت تقسیم ته، اولو القربى خپلوان، والیتاما یتیمان، والمساکین مسکینان، فرزقوهم منه تاسو حصہ ورته ورکي، روزي ورته ورکي، منه لدغه د میراث مالنا، وقولوا لهم قولا معروفا او اوای د دوی لپاره وینا معروفا نیک وینا اوای. علما وایي مفسرین چې دا استحبابي حق ده. لکه یو سړی باغ منیش کوي نو دغه مسکینان راشي څه ورته ورکي. دا هم د میراث کې حق نه لري، لري قریبان راشي. داسې قریبان راشي خپلوان چې هغه په دې میراث کې حق نه لري، ځکه نږدې قریبان یې بیا لري محروم دي. لري قریبان راشي، یتیمان راشي، مسکینان راشي، نو مستحب ده چې هغوی ته د دغو حاضرو ورثو په اجازه باندې څه ورکړی شي. هغوی په یوه تمه راغلي وي چې دلته د میراث مال تقسیمیږي، دې مال نه څه ورته ورکړی شي او دوی ته قول معروف وکړی شي، ښه خبره وکړی شي چې ستاسو په دې مال کې حق نشته، تاسو لري قریبان یاستئ، لري خپلوان یاستئ، میراث د فلاني د فلاني حق ده. یتیمانو ته هم وویلی شي، مسکینانو ته هم وویلی شي ستاسو په دې مال کې حق نه لرئ، نو تاسو دغه هم چې مونږ درته درکړه دا د ورثو په رضا باندې هم درته درکړه، دا لږ چې بیخي ناامیده لاړ نه شي. نو و اذا حضر القسمته چې کله حاضر شي تقسیم د میراث ته، اولو القربا خپلوان، والیتاما او یتیمان، والمساکین مسکینان، فرزقوهم منه لدین ورته روزی ورکی، لدین حصہ ورته ورکی، خدا بطور استحباب مستحب طریقې سره. وقولوا لهم قولا معروفا اوای د دوی لپاره قولا معروفا نیکه خبره وکیا، هغه دا چې قناعت ورته ورکی، تسلی ورته ورکی چې دې کې ستا نشته، داسې نه چې وی رټئ ته چې شته راغلی دلته څه کوې، داسې د رټلو خبره ورته مه کوئ. کدام وخت کې حاضر شود القسمته به تقسیم میراث، اولو القربا قریبان میت، قریبان بعید میت که دور باشه نزدیک نباشه، والیتاما یتیمان حاضر شود، والمساکین مسکینان حاضر شود، فرزقوهم منه از این اموال میراث بطور استحباب به اونها رزق بدهید، حصہ بدهید، وقولوا لهم قولا معروفا و به اونها وینا و قول بگویید، گفتار نیک بگویید که در این حصه شما نیستن، شما خفه نشوید، این چیزی که ما به شما دادیم این به طور استحباب هستند، به طور تسلیت هستند که به شما دادیم، در این اموال شما حق ندارید. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وليخشى الذين ودي ویریږي هغه کسان لو ترکو من خلفهم کچیرته پرېږدي له خپل ځان نه وروسته ذریة اولاده بچیان ضعافا کمزوري وي، خافوا عليهم په باندې د ضیاع او د هلاکت ویره وي، ډاریږي چې دا به هلاک شي له لوږې نه،
فلیتقوا الله الله نه دې وډار شي وليقولوا قولا سديدا دوی دې ووایي قولا وینا سديدا ثواب حق وینا دې وکړي دا د وصیت متعلق ده یو سړی وفات کیږي د وفات په حالت کې را شروع شي بس وصیتونه کوي وصیت خو خپل قریب ته نه کیږي کله چې دا د میراث آیاتونه راغله حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي الا ان الله اعطى كل ذي حق حقه الا لا وصيه لوارث الله تعالی هر حقدار ته خپل حق ورک خبردار شي وارث ته وصیت نشته ورثه ته وصیت نشته نو دینه معلومیږي چې بل چاته بسړی وصیت کوي بعید ته وصیت کوي نو اسلام د دې وجه نه چې جنو کسانو په وصیت کې زیاتای کاوه جبر کاوه ټول مال به وصیت وکړي حتی ځینې کسان داسې د فقه کتابونو کې راځي ځینې کسان خپل ښځه طلاق کی چاته عیدت تیر شي بیا ورته شروع وکړي هغه ته بیا وصیت وکړي چې ټول مال ورته وصیت وکړي اسلام دا منع کړی ده دریم حصے د مال نه اضافه وصیت ورته ناجائز ده نو ځکه قران کریم وایي وليخشى الذين ودي ویریږي هغه کسان لو ترکو من خلفهم کچیرته دوی پرې خودل من خلفهم د شان ورسته لزان ورسته ذریه ضعافا کمزور یتیمان پاتې کیږي وړ ماشومان پاتې کیږي د دوی اموال مبارک دي الله نه وډار شي فليتقوا الله الله نه دي وډار شي وليقولوا قولا سديدا کوسیت کوي وصیت حق وصیت وکي لدریم حسین دې پورته نه کوي دیو جن لدریم حسین زیات وصیت نافذول د ورثه لپاره دا ناجایز دی وګوي به نه کوي او کله ورثه ټول حاضر وي وګوي مونږ په خپل طبيعت باندې ورته ورکو بیا جائز دي دی ورثه خوخي توبي نفسي په خوشحالي د نفس سره بیا جائز ده وليخشى الذين بترصد آن کسانی لو ترکو اگا می گذارند من خلفهم بعد از وفات خویش ذریتا ضعافا اولادا بچیا ضعافا که کمزور باشه ضعیف باشه خافوا علیهم که می ترسه با اونا که اونا از گرسنگی هلاک نشود اونا از عدم مال هلاک نشود فلیتقوا الله از خدا بترسد وليقولوا قولا سديدا ایتو گفتاری کند که سدیدا حق باشه ثواب باشه گفتار ناثواب و ناحق نکند که حق اونا طلب نشود ان الذين ياكلون اموال اليتامى اغا کسان چې خوري اموال الیتاما مالونه د یتیمانو ظلما فظلم سره انما یاکلون فی بطونهم نارا اغوی داسې لکه په خپل خېټو کې چې اور د جهنم اچي د اور سکروټي اچي مطلب دا ده چې معال او مرجع به د سکروټو د جهنم ته کیږي دا مال په خېټه کې واچاو د یتیم مال او خور د دې معال او مرجع دا ده چې دا به د جهنم اور ته داخليږي او د جهنم اور لکه سکروټي په خېټه کې اچولي وسيصلون سعيرا او زرد چې دوی به داخل شي صلا يسلي دا دخول په نار ته ویل شي اور داخله دل وسيصلون زرد چې دوی به داخل شي سعيرا بل اورتا لمبه وهن کی اورتا چې لمبه والا اوري د یتیمانو اموال ډیر اشد تحریما ده سخت حرام ده قران کریم سخت وعید پکې راغلی ده علما وايي هر هغه ګناه چې قران کریم پکې وعید په جهنم سره ورکړی هغه کبیره ګناه ده د یتیمانو اموال او مالونه خوړل دا هم کبیره ګناه ده زموږ تاسو په ریواج کې زموږ تاسو په افغاني جامعه کې هغه چاته یتیم وایو چې صرف په جهاد کې شهید شوی دي ته یتیمان وایو دا یو سړی مړ شي هغه ته څوک یتیم نه وایي مړ شي زموږ تاسو ریواج داسې ده یو سړی مړ شي واړه بچان ته نه پاتې دي ته څوک یتیم نه وایي په دې مال را شروع شي بس ال اسخات تر نه وکي پیسې په خلکو تقسیم یتیمان ال پاتې او دا مال چې څنګه یې سا او ختله د دې یتیمانو حق پورې متعلق شي
او بیا خیرات وکي دا مړی چې خکي مالونه حلال کی ورزي راوړي هغه په خي کی نور ډېر دا خیرات کوي دا د یتیمانو حق پورې متعلق ده دا ناجایز ده دا حرام ده خو موږ تاسو کې رایج ده بلکې دې ته څوک یتیمان هم نه وایي یتیم د خلکو په ذهنونو کې داسې جاګوزین شوی ده داسې ځای نیولی ده چې هغه ته یتیم وایي چې څوک په جهاد کې کافرانو مقابله کې هغه شهید شي بچان ته یتیمان وایي نه هر سړی که په خپل مرګ باندې مړ شي دې ته یتیم ویلی شي واړه بچان ترې نه پاتې شي د ده له ساه ختلو نه وروسته د دغو یتیمانو حق دا د پورې د په مال پورې متعلق شي اول به تکفینو تجهیز کوي دغه خیراتونه او د اسخاتونه دا په تکفینو تجهیز کې نه دي قبر که په پیسو ویستلی شي دا په تجهیز کې راځي غسل که په پیسو ورکولی شي دا په تجهیز کې راځي کفن په پیسو ورناخیستلی شي دا په تجهیز کې راځي دا په تجهیز کې نه راځي چې سړی خیراتونه پسې کوي او آخر ته یا اسخاتونه پسې کوي کنه پیسې تقسیموي کنه یا نور مناسبات کوي کنه فاتحه خوانی دلته خلا په دې خاریاتو کې فاتحه خوانی آسان نه بس خلک راځي دعا کوي لاړ شي بس زمون په ځای کې اطراف کې فاتحه خوانی مشکل دی څوک فاتحه چې اخلي هغه چې وای حلال نه کی هغه وخت پورې فاتحه نه اخیستل کېږي دا مصارف کوي د یتیمانو حق ده یتیمانو مال ده ان الذين ياكلون اموال اليتامى آن کسانی که میخورد مالهای یتیمان ظلما بظلم انما یاکلون فی بطونهم نارا اونها میخورد در بطون خویش نارن آتش در شکمهای خود می اندازه و سیسلون سعیرا و زود استن که اونا داخل شوه سعیرا آتش برافراشته شده آتش که با آتش داخل شوه به جهنم داخل شوه یوصیکم الله فی اولادکم یوصیکم الله تعالی تاسو ته امر کوي دلته وصیت دلته د حکم په معنا سره ده الله تعالی د امر په معنا سره ده یا امرکم الله فی اولادکم الله تعالی تاسو ته امر کوي الله تعالی تاسو ته حکم کوي فی اولادکم په بار د بچانو تاسو کې للذکر مثل حظ الانثیین د نارینه لپاره مثل حظ الانثیین په اندازه د حصې د دوه زنانو ده د دوه زنانو چې څومره حصه کیږي مثلا یو انسان مړ شه یو بچای پاتې شه او دوی لورګانې پاتې شولې دا مال به مابین باندې نیم کیږي بس نیم د دې دوه زنانو ده او نیم د دې دا په څلور حصو باندې تقسیمیږي دوه حصې د دې بچی ده او دوه حصې بیا د لورګانو ده یوه حصه به لور ته رسیږي نو للذکر مثل حظ الانثیین او دا اسلام په دې کې عدالت کړی ده انصاف کړی ده څومره چې نارینه هغه د هغه باندې د بچانو نفقه زنانه د خپلو خویندو نفقه مې که چېرته دوی عاجز شي د مور نفقه د اولاد نفقه پې باندې نو دې وجې نه الله تعالی حصه هغه نارینه ته زیاته ورکړې ده مشقت او تکلیف هم ډېر باسي نو د زنانو دوه زنانو حصه هغه د یو نارینه سره برابره ده فإن كن نساء که چېرته بیا لورګانې پاتې وي فوق اثنتین له دوو نه ډېرې فإن كن نساء که چېرته بیا لورګانې پاتې وي زنانه ترې نه پاتې وي لورګانې فوق اثنتین له دوه نه درې وي څلوري فلهن ثلث ما ترک دوه له دوو نه پورته ثلث ما ترک بیا دوه ثلثه ما ترک کم مال چې د پریښی ده هغه بیا دوه حصې هغه به بیا د دې ثلثان به یې د دوی لپاره ځکه یوې لپاره هغه ثلث رسېده نو دوه ثلثه به ورته رسېږي نو دوه حصې به ورته رسېږي نو دې وجې نه فإن كن که چېرته وي نساء
لورګانې ترنه پاتې فوق اثنتین له دوو نه زیاتې فلهن ثلثا ما ترک د دوی لپاره بیا دوه حصې دي ما د هغه مال ترکه چې د پرېښي دي. وان كانت واحده که چېرته یوه لور پاتې خو دا هغه صورت ده ورونو چې صرف زنانه پاتې وي صرف لورګانې د یو چا پاتې یو سړی مړ شي 3 لورګانې پاتې دي مثلا 2 ثلثه مال وړي 2 ثلثه مال یو ثلث پاتې کېږي هغه نورو ورثو باندې به بیا تقسیمېږي چې د دې ذوي الفروض نه وروسته وي هغه به هغو باندې تقسیمېږي. دا ځل هغه صورت ده. وان كانت واحده که یوه پاتې وي به یو سړی مړ شو یوازې یوه لورې ده یوه لور نور څه نه دي پاتې فلها نصف دې لپاره نیمایي حصه ده نیم مال به دې ته ورکول کېږي که نور ورثه یې وه هغه ورثو ته به ورکول کېږي که نه و دا نیم مال نور بیا دې ته ورکول کېږي. هغه د ثلثان د 2 ثلثو په حالت کې هم ده یو سړی مړ شه 3 لورګانې پاتې دي 2 ثلثه د دې لورګانو یې کېږي یو ثلث که نور ورثه یې پاتې وه له دوی نه لرې مرتبه کې هغو ته به ورکول کېږي که نه و پاتې بیت المال کې نه ایښودل کېږي هغه بیا دوی ته بیرته رارد کېږي دې ته د رد مسله وایي. نو دا حکم ده. ولابویه لكل واحد منهما السدس د مور پلار د مړي لپاره لكل واحد منهما د هر واحد لپاره هم د مور لپاره او هم د پلار لپاره یو سړی مړ شه مور یې پاتې ده او پلار یې پاتې ده السدس شپږمه حصه ده شپږمه حصه دا د مور لپاره ده او شپږمه حصه بیا د پلار لپاره ده. مما ترکه کم مال چې د پریښی ده د مور پلار لپاره خو ان کان له ولد کدی بچیان ولري او مور پلار هم پاتې بچیان هم پاتې او که نری که ښځه وي دا ولد اطلاق په نرم کېږي په ښځه باندې هم کېږي بچیان یې پاتې وي که نر وي که ښځه وي او د ده سړي بچیان پاتې دي نو پلار هم پاتې ده او مور هم پاتې ده د دغه حالت کې د پلار لپاره هم سدس شپږمه حصه ده او د مور لپاره هم سدس شپږمه حصه ده. فإن لم يكن له ولد که چېرته د پلار لپاره ولد نه وي د ده لپاره ولد نه وي مړي لپاره وورثه ابواه بیا یوازې مور پلار په میراث باندې ویشي مور یې پاتې ده پلار یې پاتې ده بچي نه لري. ځینې انسانان همداسې بچی نه پیدا کېږي بس بچیان یې نه نر اولاد لري نه ښځه اولاد لري یوازې مور پلار یې پاتې دي فلأمه الثلث بیا دا دویم صورت ده د مور لپاره یې درېیمه حصه ده نور چې څومره پاتې دي 2 ثلثونه هغه یې د پلار ده ولأبه الباقي د پلار لپاره هغه نور پاتې ده د مور لپاره ثلث د پلار لپاره هغه 2 ثلثان پاتې کېږي مال چې په 3 حصو باندې تقسیم کې یو ثلث د مور شه 2 ثلث پاتې کېږي 2 ثلث هغه د پلار دا دویم صورت ده د پلار. دریم صورت فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإن كان له إخوة که چېرته د ده لپاره ورونه یو سړی مړ شه د ده لپاره ورونه دي ورونه لري دا ورونه بیا عام دي که عیاني ورونه وي که اخیاپي ورونه وي او که علاتي ورونه وي دا ورونه عام دي ټول ورونو ته ویلی شي عیاني علاتي عیاني دې ته ویلی شي پښتو کې به سره ووایو مور پلار دواړو نه دې ته عیاني ورونه وایي مور نه هم ورور ده د پلار نه هم ورور ده او علاتي دې ته ویلی شي صرف له پلار نه وروري د مور نه نه اخیاپي دې ته وایي صرف له مور نه یي د پلار نه نه دغه ورونه یې د پاتې شي نو بیا دې صورت کې د مور حصه کمیږي مور ته نقصان رسیږي دې ته حجب نقصان وایي دا د مور حصه لس ده د مور لپاره درېیمه حصه ده نور چې څومره پاتې دي 2 ثلثونه هغه یې د پلار ده ولأبه الباقي د پلار لپاره هغه نور پاتې ده د مور لپاره ثلث د پلار لپاره هغه 2 ثلثان پاتې کېږي مال چې په 3 حصو باندې تقسیم کې یو ثلث د مور شه 2 ثلث پاتې کېږي 2 ثلث هغه د پلار دا دویم صورت ده د پلار. دریم صورت فإن كان له إخوة فلأمه السدس
فإن كان له إخوة کچیرته د دې لپاره ورونه یو سړی مرشه د دې لپاره ورونه دي ورونه لري دا ورونه دي عام دي که عیانی ورونه که خیاپی ورونه او که علاتی ورونه دا ورونه عام دي ټول ورونه ته ویلې شي عیانی علاتی عیانی دي ته ویلې شي پښتو کې به سره وایو مور پلار دواړو نه دي ته عیانی ورونه وایي مور نیم ورور ده د پلار نیم ورور ده او علاتی دي ته ویلې شي صرف له پلار نه وروري د مور نه اخیاپی دي ته وایي صرف له مور نه د پلار نه دغه ورونه د پاتې شي نو بیا دې صورت کې د مور حصہ کمیږي مور ته نقصان رسیږي دې ته حجب نقصان وایي دا د مور حصہ له ثلث نه کمیږي اخوتن کمړي لپاره ورونه وي په لامه السدس د مور لپاره بیا شپږمه حصہ ده له ثلث نه بیا سدس شپږمه حصہ ته مور ته نقصان ورساوه بس دا به شپږمه حصہ واخلي نور بیا په ورساو باندې تقسیمیږي چې هر څه څومره حصہ یې هغه ته هغه خپل حصہ ورته ورکول شي دا درې صورتونه دي من بعد وصیت یوصى بها دغه تقسیم چې کولای شي په اولاد کې مور پلار باندې دا ورسته له وصیت نه یوصى بها چې وصیت په کولای شي او دین یا قرض وي د آیت بارہ کې حضرت علی کرم الله وجهه روایت ده وای دا آیت ته تاسو ونه غولې ظاهرا د شی معلومیږي چې دلته وصیت مخکې ذکر شوی ده او دین ورسته ذکر شوی ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فیصله کړې ده چې دین به مخکې ورکولای شي او وصیت به ورسته اجرا کولای شي مخکې مونږ تاسو حقوق ویلي اول تکفین او تجهیز ده بیا لغنه ورسته دویون دي قرضونه به ادا کولای شي دریم وصیت ته څلورم بیا ورثه باندې میراث تقسیمول دي نو دې صورت کې من بعد وصیت یوصى بها ورسته وصیت نه چې وصیت په کړی شوی وي او دین یا قرض وي آباؤکم و ابناؤکم ستاسو پلاران و ابناؤکم ستاسو زامن لا تدرون تاسو نه پوهیږئ ایهم اقرب لكم نفعا چې کوم یو ستاسو ته په دنیا کې ډیره ګټه رسولای شي یا په آخرت کې دا دی الله تقسیم ده الله ته معلوم دي دا تقسیم الله کړی ده فریضه من الله دا فریضه ده دا تعین ده من الله له جانب د الله تعالی نه ان الله کان علیما حکیما بشک الله تعالی چې علیما عالم ده حکیما صاحب د حکمت ده الله علم لري کڅوک په وصیت کې یا په میراث کې درغلی وکوي امیراث سم حقدار ته ورنکی یا وصیت چې چاته کړي دا هغه اجرا نه کی هغه نافذ نه کی الله په علم لري خود الله به حلیم ده یا په دنیا کې ورته سزا ورکی او یا د حلم تقاضا ده چې په دنیا کې سزا ورنکی آخرت ته هغه وزندي ان الله کان علیما بشک الله تعالی عالم ده د حقوق پر رسولو کې الله تعالی ته علم شته وصیت خپل چاته چې کړه د نافذ شک نشه هغه ته دی ورک کړي ورنک اولیاء دا رقم میراث چې حق او حق په حقدار باندې اوس پارل شي کوم اوس پارل شي زموږ تاسو په دې جامعه کې په دې افغاني ټولنه کې زینو ځایو کې اوس هم دغه رواج شته خزو ته څوک حق نه ورکي اخزه غواړي هم نه کوي غواړي بیا مړ ژوندې نه وسره کوي بیا وایي ورته تا بیا مونږ نه راوړو خپل ډیره کې نه خکو دا سه لذهن اور وستلی وی چې دا زمونږ ادیره دا تعالی لپاره د بخنه سبب ده چې دلته دی راوړو په دې کې خخ شي نو بیا به بخل کیږي او که آلته د زمونو په ادیره کې خخ شي بیا نه بخل کیږي هغه خوراکې هم نه غواړي دا د جاهلیت یو دود ده اسلام حق ورته ورکړی ده اسلام د ښځو لپاره د میراث حق مقرر کړی ده دغه حقوق ان الله کان علیما حکیما بشک الله تعالی علم والا ده حکیما صاحب ده حکمت والا ده یوصیکم الله خداوند متعال
شما امر میکند بی اولادکم درباره بچه شما، اگر بچه اولاد مذکر باشه یا مؤنث باشه، للذکر مثل حظ الانثیین، با اولاد مذکر و نارینه مثل حظ الانثیین به اندازه حصه دو دخترها هستند. دو دختر یک مرد مقابله میشه، چقدر حصه که به دو دختر داده میشه به یک بچه هم داده میشه. فإن کن نساء فوق اثنتین، اگر دخترها باشه فوق اثنتین از دو به بالا، فلهن ثلثا ما ترک، به اونها دو حصه از آن مال هستند ترکه که این مرده مانده باشه، از او مانده باشه، فلهن ثلثا، دو ثلث و دو حصه به امی دخترها داده میشه. و این کانت واحدتا، اگر یک مرد بموره و دخترش یک تا باشه، و این کانت واحدتا فلها النصف، حصه نصف نیمایی مال به ابو داده میشه، به دختر داده میشه، فلها النصف. ولی ابویه لکل واحد منهما السدس، به پدرایش، ابویه به پدر و مادرش، ابویه پدر و مادر، این تثنیه هستن، تغلیب هستن. ابویه اب تثنیه اب هستن، خو مادرم دهی داخل شده تغلیب کده، امیه نگفته ابویه گفته تغلیب کده. لکل واحد، به هر واحدش منهما از پدر و مادر السدس، ششم حصه هستن، مما ترک از آن مالی که مرده مانده باشه پس از مرگ خود. این کان له ولد، اگر به این مرده بچه باشه، نر باشه، مذکر باشه یا مؤنث باشه. فإن لم یکن له ولد، اگر برایش بچه نباشه، و ورثه ابواه، پدر و مادر زنده باشه، از او پدر و مادر بمانه، فلأمه الثلث، برای مادرش الثلث، سیوم حصه مال از او هستند. ولی ابه الباقی، باقی هم دو ثلث که هستند، ای به پدرش میمانه، حصه پدرش میشه. فإن کان له اخوة، اگر برای مرده اخوة برادرها باشند، عام از این هستند، برادرای حقیقی باشه، مثلا از پدر و مادر باشه، یا صرف از پدر باشه، یا صرف از مادر باشه، برش اخوه باشه، ولی امه السدس، باز به مادرش السدس، حصه ششم هستند. من بعد وصیت، بعد از وصیت یوصی بها، که وصیت شده باشه، وصیت هم اجرا شود، او دین یا دین باشه، این میراث که تقسیم میشه بعد از این دو حقوق تقسیم میشه. خود در اینجا این مسئله هستند که دین مقدم هستند، دین حق الله باشه، حق الله باشه، یا دین حق بنده باشه، این مقدم داده میشه. باز ثانیاً اینمی وصیت اجرا میشه. وصیت باز یک قانون هستند، قاعده هستند، وصیت به وارث نمیشه، وصیت به غیر از ورثه میشه. یک آدم میگه که ما مسجد آباد میکنیم، پیسه ما به این مسجد مصرف شود، پیسه ما به فلان مسکین داده شود، اون که قریب نباشه در وراثت حق نداشته باشه. آباؤکم و ابناؤکم، پدرای شما و بچای شما، لا تدرون، شما نمیدانید، ایهم اقرب لکم نفعا، که کدام اینها به شما نزدیکتر از روی نفع، از روی فایده هستند، به شما کدام فایده میرساند در دنیا یا در آخرت. این تقسیم الهی هستند، فریضة من الله، این تعیین هستند از جانب الله تعالی. ان الله کان علیما حکیما، بیشک خداوند متعال صاحب علم هستند، حکیما صاحب حکمت هستند. اگر در وصیت تنقیص شود خداوند متعال میدانه، اگر در حصه میراث تنقیص شود به کسی داده نشود خداوند متعال سرش علم داره. حلیم حکیما صاحب حکمت هستند، این گاهی وقت در دنیا به عذابش مبتلا می سازه، گاهی وقت تاخیر میکنه، در آخرت باز سزا میده. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، دادی اغو ذوی الفروض و سببی ده هوی ذکر دلتا ده. فإن کان لکم
ولکم نصف ما ترک ازواجکم، تاسو لپاره نصف ما ترک ازواجکم، تاسو لپاره نصف ما ترک نیمایي هغه څه د ترک ازواجکم ستاسو بیبیانو چې پریخي، تاسو بیبیانو چې کوم پریخي وي هغه نیمه حصہ دی نارینه لپاره کیږي. ان لم یکن لهن ولد، که ستاسو بیبیانو لپاره بچی نه وي، بچان نه لري، ښځه مړه شي میړه یې پکې نیم حق ده. خدا ولد بیا عام ده، لوري وي زوی وي، له دې میړه نه وي له بل میړه نه وي، دا څلور واړه صورتونه پکې داخل دي. ذوی الفروض نسبي او سببي، دا ذوی الفروض سببي دي. ذوی الفروض حصہ قرآن کریم کې ورته متعینه شوی ده او دا سببي دي. د نکاح له وجې نه دوی یو بل نه میراث وړي، نکاح که نه وی شوی دا میراث یو بل نه نشو وړلی، دا ذوی الفروض سببي دي. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، تاسو لپاره نیمه حصہ د هغو مالونو ده چې ستاسو بیبیانو پریخي. ان لم یکن لهن ولد، که ستاسو د بیبیانو لپاره ولدون بچی نه وي، بچی نر وي که ښځه وي، له دې میړه نه وي که بل میړه نه وي، چې بچانی بس د میړه لپاره بیا بچانی نه وي، د میړه لپاره بیا نیمه حصہ ده. فإن کان لهن ولد، که ستاسو د بیبیانو لپاره بچان وي، فلکم الربع، تاسو بیا څلورمه حصہ، ځکه هلته بچیان لري نو د میړه حصې ته تاوان ورسېده، نقصان ورسېده، دا څلورمې حصې ته پورته شوله. مما ترکنا، کم چې ستاسو بیبیانو پریخي، من بعد وصیت، وروسته له وصیت نه، یوصین بها، چې دا ښځې وصیت کوي، او دین یا قرضي، مسله هماغه مسله ده، دین به مخکې تر نه اجرا کولی شي، وصیت به وروسته بیا اجرا نافذولی شي. دا د میړه حق ده د ښځې په مال کې، که بچیانې نه و نصف، که د ښځې بچیان نه و نصف نیمه حصه وړي، که د ښځې بچیان و نو بیا ربع څلورمه وړي. او د ولا فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیت یوصی به، ولهن الربع، دا ځل د ښځو حصہ ده. ولهن، ستاسو د بیبیانو لپاره الربع څلورمه حصہ ده، مما ترکتم، کم مال چې تاسو پریښیي، خاوند پریښیي، میړه پریښیي. ان لم یکن لکم ولد، که تاسو لپاره ولد نه وي، بچان نه وي، بیا د دوی پکې څلورمه حصہ ده، څلورمه برخه ده. فإن کان لکم ولد، که تاسو لپاره ولد وي، فلهن الثمن، د دوی لپاره بیا اتمه حصہ ده. پښتنو زموږ تاسو د ریزوبانو کې هغه مشهوره ده، وایي اشتکه ده پکې اتمه حصہ، اشتکه هم دغه اتمه حصې ته ویلی شي. فإن کان لکم ولد، دلته ولد عام ده، دې ته متوجه شئ. ولد د دې سړي لپاره چې بچانی، که نري که ښځې، دې ښځې نه بچانی که بلې ښځې نه بچانی، صرف بچانی چې وي نو بیا ورته ربع ده، څلورمه حصہ ده. او که د بچانی نه وي بیا ورته بچانی وي اتمه حصہ ده، که بچانی نه وي بیا ربع څلورمه حصہ ده. فلکم الربع، تاسو لپاره الربع څلورمه حصہ ده، مما د هغه مال نه ترکنا چې د ښځو پریښي، من بعد وصیت، وروسته له وصیت نه، یوصین بها، چې دا ښځې وصیت کوي په هغه سره، او دین یا قرض وي. ولهن الربع مما ترکتم، او دوی لپاره څلورمه ده. فإن کان لکم ولد، که تاسو لپاره ولدي، فإن کان لکم ولد، که تاسو لپاره ولدي، فلهن الثمن، دوی لپاره بیا اتمه حصہ ده، مما له هغه څه نه ترکتم چې تاسو پریښي دي، من بعد وصیت توصون بها، وروسته له هغه وصیت نه چې تاسو وصیت کوئ په هغه سره، او دین یا قرض. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، به شما نصف آن اموال هستند ترک ازواجکم که ترک ازواجکم که زنهای شما مانده باشه. ان لم یکن لهن ولد، اگر به اونها ولد نباشه، شما در مال زوجه و بیبی خود
نصف مال مستحق استی. فإن کان لهن ولد، اگر به اونها ولد باشه، از این شوهر باشه، از دیگه شوهر باشه، نر باشه یا زن باشه، هر قسم ولد که باشه، فلکم الربع، باز به شما الربع حصه چهارم هستند، مما ترکنا، از آن اموالی که زنهای شما گذاشته باشه بعد از موت، بعد از مرگ، من بعد وصیت یوصین بها او دین، ولهن الربع، با زنهای شما اگر شما بمیرید، با زنهای شما الربع چهارم حصه هستند، مما ترکتم، از آن اموالی که شما گذاشته باشید بعد از مرگ شما، ان لم یکن لکم ولد، اگر با شما ولد نداشته باشید، باز با اونها ربع حصه چهارم هستند. فإن کان لکم ولد، اگر شما ولد داشته باشید، از این زن باشه، از دیگه زن باشه، نر باشه، ماده باشه، مؤنث باشه، مذکر باشه، فلهن ثمن، با اونها الثمن حصه هشتم هستند، مما ترکتم، از آن اموالی که شما گذاشته باشید، من بعد وصیت، بعد از اجرای وصیت که شما وصیت کرده باشید، توصون بها که شما وصیت کرده باشید، او دین، یا سر شما قرض الهی باشه یا قرض کدام بنده و عبد باشه. و این کان رجل یورث کلالة او امرأة وله اخ او اخت، تارکو میں رسانیم یک چند دقیقه. و این کان رجل یورث کلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس، اگر و این کان رجل که یو سړی یورث په میراث ویوړلی شي، سړی وفات شي، خدا سړی کلالتن، کلاله ده، کلاله دې ته ویلی شي چې نه پلار لري، پورته قریبان هم نه لري، پلار نیکه دام نشته، او لاندې طرف زوی مسای دام نشته، بس پلار او نیکه دایم نشته، پورته لاندې زوی مسای دام نشته، دې ته کلاله ویلی شي. داسې سړی مړ شي، او امرأتون، یا ښځه وي خدام کلاله وي، پلار نشته، نیکه نشته، او لاندې طرف ته زویم نشته او مسیم نشته، یو شی هم نه لري، دا دوه نږدې قریبان دي، دا دواړه طرف ته څوک نه لري، داسې ښځه مړه شي. وله اخ، د لپاره وروري، او اخت یا خوري، خو مفسرین کرام وایي چې دې ځای کې خور او ورور دا لأم، صرف د مور نه چې خور وروري دغه دي، ځکه وروسته بیا د کلاله بحث بیا راځي، هلته بیا د عیاني خور، د علاتی خور، د عیاني ورور، د علاتی ورور، دغوی حکمونه وروسته راځي چې دا دواړه سره ګډ نشي. دا هغه ورور او خور مطلب ده چې صرف مور نه وي، مور نه ورور ده یا مور نه خور ده، د دغه حکم دلته بیانېږي. وله اخ، د لپاره وروري، دې کلاله لپاره، او اخت یا خور وي، دا که نرې مې کلاله ورته ویلی شي، که ښځه مې کلاله ورته ویلی شي، ښځه مړه شوه کلاله ده، نه پورته نسب لري نه لاندې نسب لري، او که نر مړ شم پورته نسب نه لري لاندې نسب، کلاله یې نوم شو، دې ته کلاله ویلی شي. فلکل واحد منهما السدس، د ورور لپاره هم شپږمه حصه ده، د خور لپاره هم شپږمه حصه ده، یوازې ورور یې پاتې ده شپږمه ده، یوازې خور یې پاتې ده شپږمه حصه، شپږمې نه اضافه نشته، نور به بیا ګور لرې قریبانو ته چې چا حق و هغو ته به ورکولی شي. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، که دوی ډېري من ذلك لدینه ډېري، فهم شرکاء په ثلث، دوی بیا شریکان دي، مثلا درې خویندې پاتې شي همدغه له مور نه، یا درې ورونه یې پاتې شي، دې ټول چې دي هماغه یو ثلث کې شریکان دي، بس درې ورونه دي ثلث کې شریکان دي، ثلث به په دوی باندې تقسیم شي. درې خویندې پاتې دي، بلکې شپږ پاتې دي، اووه پاتې دي، اته پاتې دي، لس پاتې دي، خدا خویندې ورونه دي سره که ګډه وي، دې کې نر او ښځه فرق نه لري، مثلا درې ورونه پاتې دي او درې خویندې پاتې دي، خدا د مور نه خویندې او د مور نه ورونه، دوی مابین کې هم تقسیم نر په ښځه باندې فضیلت نه لري، بس شپږ حصې به دا مال شي، دا مال دې نه پاتې شو، دا ثلث
دا ثلث په شپږ حصې شي، په شپږو واړو به یوه حصه تقسیم شي. بس داسې حکم ده. فإن كانوا أكثر من ذلك، که دوی له دې نه زیات دي، دا د اخیاپي خویندې ورونه دي، ته اخیاپي خویندې ورونه ویلی شي په میراث علم کې. فهم شرکاء په ثلث، دوی په دې درېیمه حصه کې شریکان دي. من بعد وصیة یوصى بها، وروسته له وصیت نه چې وصیت پې شوی وي، او دین یا قرض وي، غیر مدار، ضرر به نه رسېدی په وصیت کې. دغه هغه ځای ده چې وصیت به له ثلث نه اضافه نه کوي، وصیت به خپلوانو ته هم نه کوي، وصیت به په معصیت کې هم نه کوي. درې صورتونه دي، دا درې واړه به نه کوي. وصیت به په ګناه کې هم نه کوي، زما په دې پیسو باندې سینما جوړه کړه، زما په دې پیسو باندې پلانې مړ کړه، داسې په ګناه به هم وصیت نه کوي. د ورثو حق به هم نه طلبوي، له ثلث نه اضافه به هم نه کوي. او وصیت له ثلث له درېیمې حصې نه اضافه، دا وصیت هم منع ده، د ورثو د حق کې تجاوز ده. اقربا او خپلوان ته هم وصیت نه کوي، خپلې ښځې ته وصیت وکړي، ورور ته وصیت وکړي، پلار ته وصیت وکړي، دونه ورته ورکوي، دا به هم نه کوي. د نورو ورثو ته تاوان ده. او په معصیت او ګناه کې به وصیت نه کوي، زما په دې مال باندې دغه کار وکوي. یوصى غیر مدار وصیة من الله حکما من الله، دا د الله له جانبه حکم ده. والله علیم حلیم، الله تعالی عالم ده په دوی باندې، حلیم صاحب د حلم ده. کله کله چاته په دنیا کې سزا نه ورکوي، څوک چې وصیت نافذ نه کړي، د میراث حکم عملی نه کړي، بیا هغه وروسته بیا سزا ورته ورکوي، قیامت کې سزا ورته ورکوي. وإن كان رجل، اگر باشه یک مرد، یورث کلالة، به میراث برده شوه، کلاله باشه. کلاله ایره گفته میشه که نه نسب بالایش باشه، پدر کلان این نداشته باشه، بچه نواسه این نداشته باشه، ایره کلاله گفته میشه. او امرأتون، یا زن همو تو کلاله باشه، زن باشه، نه پدر داشته باشه و نه پدر کلان، مرده باشه. این نیستن که آب آورده باشه بیخی از پدر پیدا نشده، پدر و مادر پیدا نشده باشه. این تو ذهن شما نروه که این مرده باشه، آلی زنده نیستن، بچم نداشته باشه. وله اخ و اخت، به این کلاله اخ برادر باشه، و اخت یا خواهر باشه، خو ای اخیابی صرف از مادر باشه، صرف از مادر، اخ و اخت از مادر باشه. فلکل واحد منهم السدس، صرف برادرش مانده یک سدس حقش است، صرف خواهرش مانده اخیابی یک سدس حقش است. فإن كانوا أكثر من ذلك، اگر عزیز یاد باشه، فهم شرکاء فی الثلث، اینا شریکا هستند فی الثلث در اینمی ثلث، یک ثلث حقشان هستند. اگر 10 باشه، اگر 16 باشه، اگر 20 باشه، اینمی ثلث سرشان تقسیم میشه. الذکر و الانثى سواء، نر و ماده برابر هستند در تقسیم. اینمی برادرها و خواهرای اخیافی هستند. من بعد وصیت یوصى، بعد از اجرای وصیت که وصیت شده باشه، او دین یا قرض سری مرده باشه، این اجرا میشه، خودین اول اجرا میشه، وصیت پسندتر. غیر مدار، ضرر نرسانه. ضرر ایستن که با ورثه وصیت کنه، یا ایستن که از ثلث زیاد وصیت کنه، یا ایستن که در معصیت وصیت کنه، در گناه وصیت کنه. وصیت من الله، یہ حکم است از جانب الله. والله علیم حلیم، الله تعالی عالم است، صاحب حلم است. تلک حدود الله، دا الله تعالی حدود دی. و من یطع الله، چوک سے اطاعت الله تعالی کی و رسوله د رسولی کی، یدخله داخل بی کی جنات باغونو تا، تجری چی بهیگی با من تحتها لان دل دی باغونو، الانهار سلور قسم بیالی بهیگی، د شانتو، د شرابو، د شدو، د اوبو. الانهار بل جای که راضی، انهار من خمر لذت للشاربین، و انهار من عسل مصفى، و انهار من لبن لم يتغير طعمه، و انهار من ماء غیر آسن. دا سلور قسم بیالی په جنت کې رواني، د شدو بیالی بزانتی، د شاتو بیا ځانتی، شرابو بزانتی، او د اوبو بزانتی. خالدین فیها، همیشه به یې پکې کم باغ کې سړی د سیڅو د قول لپاره یې التم د خوشحالي نه احساس کوي. خالدین فیها، همیشه به یې پکې دائم به پکې وي. وذلک الفوز العظیم، دا کامیابی لویه ده. ومن یعص
تلك حدود الله، این حدود خداوند متعال هستند، امو اندازه احکام خداوند متعال هستند. و من یطع الله، کسی که اطاعت کنه از خداوند متعال، فرمان برداری کنه، و رسول از رسول خداوند متعال، یدخله جنات، او را داخل میکنه به باغها تجری که جریان داشته باشه، من تحتها، زیر سایه های درختای از این یا تعمیرات از این، الانهار، و 4 قسم نهرها، 4 قسم نهرها در اوجه می باشه، خالدین فیها، همیشه باشه در می باغها. و ذالک الفوز العظیم، این کامیابی هستند العظیم، کلان کامیابی نمیستند، کلان کامیابی نمیستند. و من یعص الله و رسوله، څوک چې نافرمانی وکړي د الله تعالی و رسوله، د رسول د الله تعالی، و يتعدى حدوده، تجاوز وکوي د حدود د الله تعالی، د الله تعالی د احکامونو تجاوز وکړي، يدخله نارا، داخل بکی اورتا، خالدن فیها، چې همیشه به پدې کې، وله عذاب مهین، د لپاره به عذابی مهین سپکون کوي. و دې ځای کې یعص الله، نافرمانی وکي. علماء وی دین هغه معصیت مطلب ده چې انکار ور سره ګډ وي، مطلق نافرمانی. یو سړی سستۍ له وجه نه دی الله تعالی احکام نه پځای کوي، دا به کافر کیږي نه، دا به جهنم کې همیشه نه وي. هغه معصیت مطلب ده یعص الله و رسوله، چې انکار ور سره ګډي، د زړه نه منکر نه منیم نه داسې. نو ومن یعص الله، څوک چې نافرمانی دی الله تعالی وکي، او رسوله، د رسول نافرمانی وکي، او مرتبه د انکار ته ورسیږي چې هغه اونه مني، و يتعدى حدوده، او تجاوز وکي د الله حدودنا، انکار وکوي. يدخل نارا، الله به اور ته داخل کی، خالدن فيها، همیشه به پدې کې، وله عذاب مهین، د لپاره بس پکون کې عذابي، دی به کې ذلیلی، خوار به ذلیل به. ومن يعص الله، کسی که نافرمانی کنه از الله تعالی و رسوله، از رسولش، و يتعدى حدوده، و تجاوز کنه از حدود خداوند متعال، يدخله نارا، داخل میکنه او را نارا، جهنم را، آتش را، خالدن فيها، همیشه باشه دمی آتش، دمی نار جهنم، آتش جهنم، وله عذاب مهین، برایش عذاب تو هستند که اهانت کرده می شود، از ایره اهانت میکنه، ایره ذلیل می سازه، خوار می سازه، عذاب مهین. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم تب علينا قبل الموت، وارحم علينا عند الموت، وسهل علينا سكرات الموت، ولا تعذبنا بعد الموت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.